زما نوم اسامه دی، د زابل د کلات د میزانې ولسوالۍ څخه راغلي یو. زما نوم عزت الله دی، د پنجوایي ولسوالۍ څخه یو. پیلان په ښار کې اوسېږو. نو موږ دلته راغلي محیدین نوري ته، ډاکټر صاحب سیدا لختون ته. نو زموږ عادي چې وه ډېره زیاته په تکلیف وله. نو اوس سیره خو مادې دونه جوړه ده چې بیخي د پښو د تګ راتګ سوله، د هغې خوا ډېره په تکلیف وله، د ژوند امید یې درلودی. زموږ مریض چې و د زړه حمله په راغلې وه. 3 ورځې مخکې د دا څخه راغلې وه چې موږ روغتون ته ویوړله، ورې تباوي نه وسوله، بیا مو تعویضو ته بوتلله، د تعویضو کوم تباوي نه وسوله، تعویضو والا راته وویل چې دا د ډاکټر کار دی. نو بیا موږ ډاکټر محیدین نوري سره خبره وکړه. هغه چې وکته وضعیت چې ډېر خراب و، یعنې د مرګ د ده په مابینځ کې 10 دقیقې دغه نه و. بیا د موږ سیدا روغتون ته را انتقال کړلو. نو اوس شکر الحمدلله مریض ډېر شکر ښه دی. زموږ عادي سیده د 80 کلو دا سیده د ډېر وخته تقریبا یار کابل ته مې بوتله، 10,000 افغانۍ تقریبا ما راواخیستلې. بو مې ته معایناتونه عکسونه هر څه مې وکړل، را مې وسته د روپۍ پیدا یې ولاک ورته کړي. اوس خو دا لارې بند شوې، پاکستان ته مې بیولې ده، د روپۍ پیدا یې هم نه ده کړې دا دوا. دا زموږ مورکۍ ده، دا څخه د فشار د دغه علامې د ډېره وخت څخه درلودې. نو بیا موږ دواوي ډېره په وکړه، خو کوم دوا چې بیا خوړله جوړه به وه چې دوا بیا خلاصه کړله، بېرته به هغه دا مریضي به وه. نو د ده دوا یې مو په کړي چې انشاءالله اوس جوړ روغه ده. تقریبا 55 کاله زما مورکۍ ده. تقریبا دونه خوشحاله دغه د جاڼۍ مورکۍ خو دغه 8 کاله د مریضي درلودله، ډېر ورسره تکلیف ولو. اوس د نن درېیمه چې راغلي ډېره برابره د جاڼۍ مور هم دغونه دوا کوي، زه خو هم زما خو چې تقریبا اوس معدې ته وویل چې په کور کې مې د هغې د ورور پوښتنه له دار چې په کلات کې دوا نه پوکم، دلته به راځم انشاءالله الرحمن که خدای کوله. بسم الله الرحمن الرحیم. زه ډاکټر محیدین نوري د عمومي داخله ناروغۍ متخصص معزه په سیدا ملجوي روغتون کې. نوموړی مریض فضلي صاحب چې ما ته راوستی، نو وخت پر تېر سوی و متاسفانه چې موږ هم ډېره توقع نه درلودل چې مریض به تداوي سي، ځکه د زړه حمله په راغلې وه. د زړه د حملې مریضان چې وخت پر تېر سي هغه اټفیلر ورکوي، د زړه عدم کفایه ورکړې وه چې سیجانې و دوسیه و معاینتونه یې شته. نو مریض په ډېر کریټیکل حالت کې و. بیا مریض په ایواز ته ویله چې موږ مریض بستروو، الله مهربانه دی چې مریض به تداوي سي. نو الحمدلله مریض یې اوس جوړ تیار دی. نن 3مه ورځ ده چې مریض موږ تر تداوۍ لاندې دلی. زموږ د ټیم همکارانو نرسانو څخه مننه کوم چې دوی همیشه د مریض پالنه پر وخت باندې کړې ده، او مریض نن الحمدلله جوړ دی. اخري ECG مو ورته وکړه چې دغه اخري ECG ده، مریض نن کاملا نارمل دی. نو مریض موږ نن رخصت کړی دی، په وطا کې ګرځي، نن انشاءالله خپل کور ته ځي. او زما توصیه وطنوال ته دا ده چې هر ځای ځي دوی باید چې مریض پر وخت باندې ویسي، چې پر وخت تشخیص سي، ځکه چې اختلاطات ورکې بیا تداوي هم ستونزمنه وي او د مریض مصرف هم ډېر کېږي.